خو د مخکې تلو نه پهله که تاسو د دغه فلم نورې ایسې نه وي کتلي نو هغه زما په چینل باندې شته او تاسو پهله هغه وګورئ او دغه فلم به پوه شئ. او که زما چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو دغه چینل هم سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم ضرور لایک کړئ. موږ په جیل کې یو پولیس ګورو چې ډېر په غلا راشي او هلته کې بیګ اوچت کړي او هلته نه لاړ شي. دې دا بیګ دلته نه پټ کړو او مخکې په چا خرڅولو او دا هغه غل سره مسلسل په رابطه کې وي. خو کله چې دا هغه بیګ په ګاډي کې کلو کې نو دا شاته نه څوک محسوس کړي چې څوک ناست دی او بیا شاته نه څوک راکاږي او مرۍ ورته په چاړه کټ کړي او دا بل څوک نه بلکې ټیفني وي او ټیفني د هغه سړي ملګری وي چې د چا ساه په چکې کې وي او دې ته پولیس والا ځکه مړ کړو چې دغه شاپر کې د چکې د جسم ټوکړې پرتې وي. ټیفني اوس هم دا فکر کوي چې چکې په جسم کې د دې د ملګري ساه شته او دا غواړي چې دغه ساه دی کې واپس واچوي ولې چې دې سړي سره دا ډېره مینه کوي او چې کله کور ته راشي دا ټولې ټوکړې دا راغونډوي او دا جوړوي او هغه په سنو تاروم ګنډي او د نورو ګډیانو لاسونو او خپې راخلي او دا تې جوړوي او دلته کې موږ چکې ګورو چې هغه ډېر زیات خوفناک ښکارېږي. ټیفني ډېر زیاته خوشحاله شي چې دې یو ځل بیا چکې جوړ کړو او دا هلته په ځمکه اوده کوي او په دې باندې جادو منتروي او دا راژوندی کوي او یو ځل بیا دا دلته کې راپاڅېږي خو دا هېڅ هم حرکت نه کوي او بیا لږ ساعت پس هلته کې د ټیفني یو بل ملګری راشي. خو کله چې ټیفني واپس هلته راشي دا ګوري چې چکې هلته نه تللی وي او دې ته دا پته ولګي چې چکې یو ځل بیا راژوندی شو. بیا دا هلته کې خپل ملګری د لاسونو او د خپو نه تړي او د دې مخامخ یو ځل بیا چکې راځي. چکې راتلو سره دې ته بابالخ مخ ایږدي او یو ځل بیا دا هلته کې مړی کوي او دا کس بیا دلته کې مړ شي او ټیفني چې دا ګوري ډېره زیاته خوشحاله شي. چکې دننه هغه کس ساوا کوم څه چې دې واده کولو او دا بیا هلته کې چکې سره خبرې کوي او د دې په لاس هلته کې یو ګوته وي او دا ورته ښیي چې تاله یاده ده چې دا ګوته تا ماته راکړې وه یعنې کله چې دې هغه ملګری مړ شو دې ته هلته کې دا ګوتمه پیدا شوه. خو د دې ملګری کله چې دا ووري هغه ډېر زیات په خندا شي او ورته وایي چې ما خو کله هم تا سره واده نه کولو. په کومه چې ټیفني ډېره زیاته خفه شي او دا اوس نه پوهېږي چې دا څه وکړي او دا ډېره زیاته غوسه شي. دا بیا هلته کې چکې په یو پنجره کې اچوي او بندوي یې. بل خواته موږ یو هلک ګورو چې هغه خپلې ملګري جیټ پسې راغلی وي او هغه چکر ته بوځي او هغې سره یو بل هلک جیسي وي. جیټ اصل کې دا هلک سره مینه کوي او دا درې واړه هلته نه په چکر کې ځي خو هلته کې د دې یو تره راځي او دا ایساروي او ورته وایي چې ته ما منې کړې وي چې دا هلک سره مه ګرځېږه او دا یې بیا کور ته بوځي او دا هلک خوا کې ټیفني سره اوسېږي کوم چې له هغې کور سره ډېر نږدې اوسېږي. بیا موږ ټیفني ګورو چې هلته کې راځي او چکې ته یو وړه ګوډۍ راوړې وي او هغې ته یې ښیي او هغه ګوډۍ ورته په پنجره کې کېږدي او بیا بند کړي. دا دې تشناب ته ځي او هلته کې لامبي او ورسره دا یو ټي وي ګوري. بل خواته موږ چکې ګورو چې هغه د ګوډۍ د مرۍ نه یو رنګ وکاږي او هغه پنجره پې کټ کوي او بهر وځي او چکې ډېر زیات غوسه چې ټیفني دا ولې په پنجره کې بند کړی و او د دغه خبرې بدله اخیستلو لپاره دا هغې پسې تشناب ته ځي. دا هلته کې ټیفني ګوري چې په اوبو کې اوده وي او د دغه خبرې فایده اوچتوي او دا هغه ټي وي په اوبو کې لړا کوي او ظاهره ده چې په اوبو کې کرنټ لاړ شي او ټیفني مړه شي. چکې دلته کې هېڅ هم افسوس نه کوي چې دې دا جنۍ مړه کړه او دې ځان سره هغه ګوډۍ هم راوړې وي او دا غواړي چې د ټیفني ساه په دغه ګوډۍ کې واچوي. دا د ټیفني په جسم باندې جادو منتر وهي او هغې نه ساه وځي او په دغه ګوډۍ کې ننوځي. ټیفني چې کله پته ولګي چې د هغې ساه په یو ګوډۍ کې راغله هغه ډېر زیاته غوسه شي او پریشانه شي. چکې ورته وایي چې تا له پکار وه چې ما څه ویله هغه به دې کړې وې اوس زما خبره اوره او چې څه ویم هغه وکړه او ورته وایي که ته اوس هم غواړې چې زموږ ساه په انسانانو کې لاړه شي نو چې څه ویم هغه وکړه او ورته وایي چې هغه لاکټ به ته وړې کله چې زه مړ کېدم او هغه زما په غاړه کې و خو د دې جسم ډېر لرې په یو قبر کې ښخ وي. چکې ورته وایي چې موږ خو ډېر زیات واړه یو او موږ خو هلته تللی هم نه شو او نه موږ ګاډی چلولی شو. چکې ورته وایي چې دې لپاره موږ ته څوک پکار دی چې موږ په ګاډي کې کښېني او دغه قبر ته بوځي خو دلته ورته ټیفني وایي چې دغه کار ماله پرېږده او زه یې کومه. ټیفني دلته کې جیسي ته کال کوي ورته وایي چې زما په کور کې دوه ګوډیانې پرتې دي او دا یو ځي ته ویسه ته کوم په بدله کې چې به تاله $10 میلاو شي او دغه شانتې جیسي د دې خبره ومني او د دې کور ته راشي. دا هلته کې دوه ګوډیانې ګوري او دا فکر کوي چې دا خو صرف ګوډیانې دي او بې جان شی نه دي
او په ګاډي کې کینی دا هلته نه روان شي. دا بیا جیټ کور ته راځي او ته وایي زه تا سره واده کوم خو ستا فیملي دا نه غواړي او ته چې ما سره وتښتېږه او جیټ هم دې سره تیاره شي او بار ورسره وځي او جیټ له کور دننه ننوځي. د جیټ تره هم هلته ولاړ وي او دا هر څه وګوري خو هغه نه غواړي چې دا لاړه شي. دلته کې چکي او ټیفني ته ډېر زیاته غوسه ورځي چې دا هلک ولې په لاره کې ولاړ دی او زموږ سفر خرابوي. بیا جیټ او جیسک هلته نه تښتېږي او یو پولیس والا دې پسې کېږي او هغه د دې تره سره کانټیکټ کولو کوشش کوي. دغه دوران چکي له ګاډي نه لاندې کوزیږي او هغه پولیس ګاډي ته اور ورته کوي او یوه غټه چاودنه وشي په کوم کې چې هغه پولیس مړ شي. بیا جیسي هلته نه ګاډی ځغلي او تښتي او دا دواړه ډېر زیات پریشانه وي چې موږ سره څه کېږي. دا دواړه په یو بل باندې الزام لګوي چې ستا د وجې شو بل ورته وایي چې ستا د وجې. بیا منګوټ ځي او کلیسا ته ځي او هلته کې دې دواړه واده کوي. جیټ او جیسي په هوټل کې شپه کوي. بیا هلته کې دا یو هلک او جینۍ ګوري چې دې کمرې ته راځي. هغه جینۍ دې نه پرس پټوي خو ټیفني دا هلته کې وګوري. کله چې دې دواړه خپلې کمرې ته ځي نو ټیفني هلته کې راځي او د دې چھت کې بره شیشه ماتوي او دغه شیشې لاندې په دوی راغورځېږي او دا دواړه هلته کې مړه شي. چکي هم هلته کې راځي خو کله چې دا وګوري چې ټیفني ډېر په ښه انداز باندې دا خلک مړ کړو هغه ډېر زیات خوشحاله شي. بله خواته جیټ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوي او تپوس ترې کوي چې څه کیسه ده او ورته وایي چې ستاسو پسې ډېر زیات پولیس ګرځېږي. بل سهار هغه هوټل مالکه په خپل هوټل کې دوه مړي ګوري او دا ټول ډېر زیات ویریږي او جیټ او جیسي هم هلته نه وتښتېږي. بله جیټ هغه ملګری هم دې سره په ګاډي کې ناست وي او ورته وایي چې تاسو دواړه غلط نه یې، تاسو باندې صرف الزام دی او غلط فهمي ده او ورته وایي چې تاسو دواړو خو اوس واده هم کړی دی. دا چې کله هلته کې یو صندوق ولګي هغې کې دننه جیټ تره وي چې مړ وي. د دې په دې دواړو باندې شک شي او له هغې تمانچه راوکاږي او دې دواړو باندې ونیسي او ورته وایي چې ګاډي نه بار راشئ او هغه ته فکر کوي چې اوسه پورې څومره مړي وشو هغه دې دواړو وکړو. بیا دلته کې چکي او ټیفني هم حرکت کې راشي او تمانچې ونیسي. دا لږ چې کله دواړه وګوري نو هغه ویریږي او سړک ته منډه کړي او هلته کې یو ټرک په دې باندې وخیږي او دا مړ کړي. چکي بیا جیسي ته وایي چې ګاډي ته کښېنه او چلاوه. چکي او ټیفني دې دواړو ته پوره کیسه وکړي او یو بل ګاډي کې کښېني او روان شي. دغه ګاډي کې یو کچن هم وي او دا چکي لپاره هلته کې څه خوراک تیاروي. دلته کې دا دواړه په خپلو کې جګړې شي دا لوښي به څوک وینځي. د دغه جنګ فایده اوچتوي او جیټ هلته کې راځي او ټیفني ته دیګه ورکوي او په اون کې بندوي. جیسي هم هلته کې چکي ته دیګه ورکوي او د ګاډي نه یې بهر لړه کوي. خو چکي هم دلته کې په دې باندې ډز وکړي په کوم باندې چې هغه بېتولې شي او دغه ګاډی لاندې خویه شي او لړه شي. بیا د مایکروویو نه سوځېدلي ټیفني بهر روځي او هغه خپله بدله دغه جینۍ نالي او په هغې حمله کوي. خو جیټ دې ته دیګه ورکوي او بهر د ګاډي نه تښتي او دغه ګاډي کې یوه غټه چاودنه وشي. چکي په هغه جینۍ باندې تومانچه کېږدي او قبرستان ته یې راولي. دې ته یو لاکټ په کار وکړم چې په قبر کې یو ډانچې په غاړه کې وي. بل خواته جیسي هم په لاس کې سټیفني نیولې وي او هلته یې راولي. چکي وایي چې دا وضع ماله کار نه ده او هلته نه په جیب نه چاړه وکاږي او په دې باندې غوځار وکړي. جیسي پې ولګي او بیا دې دواړه هلته کې وتړي. چکي هلته کې دغه لاکټ ترلاسه کړي او یو ځل بیا هلته کې جادو منتر شروع کړي. ټیفني چې کله هلته کې دغه هلک او جینۍ مینه وګوري نو هغه بدله شي او بیا دا نه غواړي چې دا هلک او جینۍ مړه کړي. دا بیا د چکي خواته لاړه شي او هغې ته غاړه ورکړي خو شاته نه یې په چاړه ووایي او ورته وایي که اوس موږ ژوند وکړو له هغې هېڅ فایده نشته او بیا دې دواړو په منځ کې جنګ چالو شي. خو چکي دلته کې دا په چاړه باندې وي او هغه غریبه مړه کړي. بیا جیسي رامنډه کړي او دا ته دیګه ورکړي او په هغه قبر کې ښخ کړي. بیا هلته کې یو پولیس هم راځي خو دا دواړه په چکي باندې ډېرې زیاتې ډزې کوي او هغه ولي. خو چکي یو ځل بیا مرګ نه پیله ووایي چې زه به یو ځل بیا ژوندی کېږم. هغه پولیس جیسي ته وایي تاسو دواړه کور ته لاړ شئ چې تاسو بې ګناه یئ. او دا چې کله ټیفني ته ځي نو هلته کې یو ماشوم پروت وي او هغه ډېر زیات خطرناک وي او هغه په پولیس باندې اټیک وکړي او دې سره زموږ فلم ختم شي.